د یو وخت خبره ده، په یو کلي کې یو غریب ماشوم و. هغه ماشوم با چې کله کور ته روان و، لار کې باد و هلکانو ډېر زیات تنګول. ای ماشومه، ستا مور پلار نشته چې ستا غم وکړي؟ ټوله ورځ په کار کې لګیا وي. ښه درته پته ده چې زما مور پلار نشته دی، خو بیا هم دا بکواس خبرې کوئ. واه ملګريه، دی هم د غټو خلکو په شان خبرې شروع کړي. نه خیر، تاسو ما ولې نه پرېږدئ؟ زه خپل کار هم کوم او بیا هم تاسو ما تنګوئ. ته چې موږ نه دومره زیات تنګېږي نو لاړ شه، دا کلی پرېږده، ورک شه. هسې ورک شمه؟ ولې دا کلی ستاسو دی چې ورک شمه؟ ملګريه، دې سره بحث مه کوه. ای ماشومه، دا راته ووایه چې ستا هغه لرګي والا جهاز څه وشولو؟ تا چې جوړولو موږ ته ورکې چکر راکهله. تاسو ته چا ویلو چې زه لرګي والا جهاز جوړوم؟ پلار دی چې ژوندی و، هغه ویل چې زما بچی سکول کې خواري نه کوي، ټوله ورځ فضل کارونو کې لګیا وي. دې خبرې سره ماشوم د هغه ځای نه پریشان لاړ شي. ملګریه، نور به یې نه تنګوو، بیچاره یتیم دی، چېرته ازار راته ونه کړي. ماڼه دا څنګه خبرې کوي؟ څه خوړلی خو مو نه دی، موږ خو ورسره ټوکې کولې. بیا هغه ماشوم یو ځنګل ته لاړ شي. نه، دا خلک ما ولې تنګوي؟ ما دوی سره هیڅ بد نه دی کړي، خو بیا مې هم نه پرېږدي. په دغه وخت ونینا یو اواز راشي. ای ماشومه، ته ولې پریشان یې؟ ما ته ووایه. ماشوم هر څه هغې ونې ته بیان کړي چې داسې دا خلک ما تنګوي. ای ماشومه، ته مو پریشانه کېږه، ستا پریشاني به زه ختمه کړم. صحیح شوه، اوس ما ته ووایه ستا څه خواهش دی چې زه درله د الله په مدد سره پوره کړم؟ ای جادویي ونې، زما دا خواهش دی، مالا یو لرګي والا جهاز جوړ کړه چې زما په کنټرول کې وي. بیا هغه ونه په جادو باندې لرګي والا جهاز جوړ کړي. هغه ماشوم ورکې کینی. داسې جهاز د ماشوم په خبرو باندې تلو.